السلام علیکم جوړ بخیر د مکې معظمې نه یو څو کیلومتره چې دی خواته راغلو یو بل تاریخي ځای د اسلام په تاریخ کې د ثور غر دی او د ثور غر زمونږ په ښي خوا کې هغلته دی او دا غر فکر کوم استاده که لږ څه داسې راوښیي موږ ته دا الفاظ چې وینئ تاسو لارې ښکاري خو خپله چې د دې غره په باره کې د دې په ارزښت په باره کې او د اسلام له نظره څه ارزښت لري استاد ستار خان را سره دی رسول خان د اسلام نظره دا چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم د قریشو دغه په فیصله وکړه دا باید ختم کړي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم الله تعالی د پیغمبران چې دي هغوی خپل ځای بغیر د الله تعالی د وحی نه د هغې د فرمان نشي خوشېدلی نور صحابه اګر چې ډېر صحابه تللي هغې نه مخکې هجرت یې کړی و خو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې و هغه هم دې ته منتظر و بالاخره هغې ته هم ونشو چې کله هجرت وکړه نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورسره و په ځای دې چې په طرف د شمال لاړ شي نو جنوب طرف ته راغی ځکه دغه چې دی مدینه شمال ته راغی مکې شمال ته او دا جنوب ته دا د یمن خواته دی نو دلته راغی او دلته درې شپې درې ورځې ته او قریش بیا هم دا تعقیب کړی تعقیب یې کړی حتی د غار خولې ته راورسېدل او ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره ډېره اندېښنه پیدا شوه چې دا کلان دې وګوري نو ویني نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې لا تحزن الله معنا ډارېږه مه الله مو سره دی بیا ځینې چې درې شپې او درې ورځې بعد بیا حرکت کړی چې دغه ته لاړ دی جدي طرف ته او د هغې نه بیا د مدینې طرف باندې یعنې دا هجرت د رسول صلی الله علیه وسلم له همدې ځای نه شروع شو دغه و چې له مکې نه مدینې ته د هجرت موږ چې وایو چې هجري شمسي او هجري قمري هغه د همدغه ورځې شروع شوی دا سنه د دغه سنې نه د دې ورځې نه او د دغه غره نه چې د اسلام پیغمبر دلته درې شپې ورځې دلته پاتې و د مشرکینو نه ډارېده او بالاخره د خپل سمت او خط د لوری بدل کړ او لاړه د بندیدې خواته د همغې نه د هجرت پیل دی مننه رسول سړی په همدغه شروع کېږي کمشي او افغانستان چې د شمسي دا دواړه همدغه شروع کېږي خو چې قمري چې دی هغه کال کې 10 ورځې کم وي هغه 1400 څو ته رسېدلی زموږ استاد اوس 1400 هغه 1400 څو اتیا دی اوس ماته سم پیل نه هغه لږ زیات دی هغه کم نه ډېره مننه استاد رسول خان مننه کوو بیا به نورو ځایونو ته ځو او دوام به ورکوو